د کهانې شروعات کیږي د یو فرانک مورس نومي قیدي نه چې هغه یو های سکیورټي جیل الکټراس ته راوستو چې دا جیل په پیسفیک اوشن کې یو کاڼی دی د هغې د پاسه جوړ دی او په دې جیل کې د دنیا د ټولو نه خونخوار قیدیان قید دي او د دې جیل باره کې خلک دا وایي چې د دې جیل نه تښتېدل ناممکنه دي خو فرانک مورس چې کوم موږ د کهانې په شروعات کې وکتو هغه د جیل نه د تښتېدو دپاره مشهور و. اوس جیل ته د راتلو نه پس د مورس تالاشي واخلي او هغه په یو جیل کې بند کړي چې هغه په دې کې ټوله زندګي تیروي او اوس په سبا باندې دا ټول قیدیان چې ناشتې ته ناست وي نو په دې کې د مورس ملاقات یو لیټمس نومي قیدي سره وشي چې هغه سره یو فالتو مږه وه چې هغه یې ساتلې وه او لیټمس به دا مږه خپل ملګری ګڼو. اوس دوی یو بل سره خبرې کوي چې دې دوران کې د مورس نظر یو ولف نومي قیدي باندې پرېوتو چې هغه دته الټه سیده اشارې کولې خو مورس دې نظر انداز کی او د خوراک نه پس مورس د وارډن افیس ته راولي او دلته ورته دا وارډن وایي خو تا ته خپله زندګي عزیزه وي نو د دې جیل نه د تښتېدو کوشش ونه کړې. او اوس په هغه شپه باندې ټولو قیدیانو چې شاور اغوښتو نو په دې کې دا ولف نومي قیدي بیا راشي او هغه مورس ته الټه سیده اشارې شروع کړي نو دې سره د مورس صبر تمام شي او هغه د ولف نومي قیدي ډیر زیات ووخي او اوس مورس د جیل د ټولو نه طاقتور قیدي ووخو د دې د وجې د ده نه د نور قیدیان هم اوس یریدل او د مورس دماغ ډیر زیات تیز وي د هغې د وجې هغه په لایبرري کې کار ورکړي او په دغه دوران کې د مورس ملاقات یو انګلیش نومي قیدي سره وشي چې هغه د قتل په الزام کې د عمر قید سزا باندې راغلی وي او دلته مورس ته پته ولګي چې د انګلیش تاریخي کتابونه ډیر زیات خوښ دي د دې د وجې دا دواړه دوستان شي او یو څو ورځې پس د مورس ملاقات یو ډوګ نومي قیدي سره وشي چې هغه به پینټینګ جوړو او هغه خپل یوازې پندلر کولو دپاره ټوله ورځ به پینټینګ جوړو او یو ورځ مورس انګلیش له راشي او د دې جیل باره کې تپوس کوي نو انګلیش ورته وایي چې د دې جیل نه تښتېدل ناممکنه دي ولې چې پر ورځ کې ګارډ 12 پیرې د قیدیانو شمارل کوي او په دې جیل باندې غیر چاپیره ګارډ تعینات دي چې کوم قیدي د تښتېدو کوشش کوي نو هغه به سیده دوی ولي او که قیدي د دې جیل نه په تښتېدو کې کامیاب هم شي نو هغه به د دې سمندر یخ اوبو د وجې مړ شي. یو ورځ یو ګارډ مورس له راشي ورته وایي کوتره ترکاڼې کار کې تا له موږ د هرې ګنټې 15 سنټ درکو او اوس په سبا باندې ټول قیدیان چې راغونډ شوي نو په دې کې ولف په مورس باندې حمله وکړي او اوس دلته د دې دواړو منځ کې جګړه وي چې دې کې ګارډ راشي او دوی خلاصوي نو په دې کې ولف په یو ګارډ باندې په چاقو حمله وکړي او اوس د دې مارپیټ د وجې دا دواړه د تیارې یو جیل کې بند کړي نو په دې باندې مورس ډیر زیات غوسه شي او هغه وایي چې ما خو صرف د خپل ځان بچ کولو کوشش کوم او اوس 2 ورځې پس مورس دغه تیارې جیل نه راوباسي او اوس مورس سره په خوا کې چې کم جیل هغه کې یو نوی قیدي راغلو چې دغه چارلی نومي او هغه د غلا په جرم کې راغلی او یو ورځ وارډن د دې جیل جانچ کو چې د دوران کې دغه نظر د ډوک په جیل باندې پروزي چې هلته هغه دغه پینټینګ وګوري او په دې پینټینګ کې یو پینټینګ د وارډن هم وي خو وارډن چې دا وګوري نو هغه دغه پینټینګ بیخي خوښ نشي او وارډن یو ګارډ ته وایي او د ډوک د جیل نه دا ټول پینټینګ وباسي او هغه له اوس اجازه هم نه ورکړي د پینټینګ جوړولو د دې مطلب دا چې ډوک به اوس په دې جیل کې پینټینګ بیخي نه جوړي چې ډوک دا ووري نو هغه ډیر زیات خفه شي ولې چې هغه د وخت تیرولو لپاره ټول ورځ پینټینګ جوړو او اوس په سبا باندې چې ټول قیدیان د کار په ځای کې وي نو دې کې د مورس نظر پر ډوکس باندې پروزي چې هغه ډیر زیات خفه وي نو هغه د ګارډ له راشي او د ډوک باره کې تپوس وکړي نو دلته ورته دا ګارډ وایي چې د دې ځای نه زه خپل کار سره کار ساته او اوس د کار په دوران کې ډوک یو تبر روشت کی او د دې وارډن د وجې هغه د خپل لاس درې ګوتې کټ کی چې دې سره ګارډ دې څنګه وویني نو هغه ډایرکټ د جیل هسپتال ته بوزي او مورس ولاړ او دا هر څه ګوري او په هغه شپه باندې مورس په خپل جیل کې ناست وي چې دغه دوران کې دغه نظر په یو سورنګ باندې پروزي چې هغې نه یو کاکروچ روزي نو دلته هغه پوه شي چې دلته د ورتو لار شته او په هغه دوران کې انګلیش نومي قیدي راشي او هغه مورس ته وایي چې وارډن د ډوکس په پینټینګ باندې بین لګولی دی ولې چې دغه خپل پینټینګ خوښ نه شو او اوس مورس د خوراک دپاره راشي چې هلته د هغه ملاقات جون او کلرنس نومي قیدي سره وشي او مورس دوی د مخکې نه پیژندل ولې چې دوی په اټلانټس جیل کې وخت تیر کړی او اوس دوی یو بل ته لګیا دي چې د دې جیل نه تښتېدل څنګه ناممکنه دي نو دې دوران کې مورس ته په ذهن کې د دې جیل نه د تښتېدو خیال راشي او اوس چې مورس خپل جیل ته څنګه راشي او ګارډ خپل راوند پوره کړي نو په دې دوران کې مورس یو نیل کټر راوباسي او هغه د دې سورنګ نه غیر چاپیره دیوال کنستل شروع کړي نو دلته هغه ته پته ولګي چې د دیوال د کمزورۍ د وجې د دې د پلاستر هم په اسانۍ سره وځي او په سبا باندې چارلی د خپله ښځه ملاوېدو دپاره راغلي او هغه ورته وویل چې ستا د مور حالت ډېر زیات خراب دی او ډاکټر وایي که د هغې علاج په وخت باندې ونه شو نو هغه به ډېره زر مړه شي نو چارلی چې دا خبره ووري نو هغه ډېر زیات خفه شي او د هغه په ذهن کې د دې جیل نه د تښتېدو خیال راشي ولې چې هغه وایي چې زه خپله مور اخري ځل باندې ووینم او اوس چې د شپې هغې خپل جیل ته راشي نو چارلی مورس ته وایي که ته د دې جیل نه تښتېدو والا یې نو زه به تا سره یو ځای د دې جیل نه تښتم او اوس په سبا باندې چې دوی خوراک ته ناست سي نو دې دوران کې مورس خپلو ملګرو ته د دې جیل نه د تښتېدو ترکیب ووایي او هغه ورته دا هم ووایي چې څنګه د دې سمندر اوبو د وجې د دې جیل دا دیوالونه کمزوري شوي دي او موږ به د دې نه فایده واخلو او هغه ځای به کنستل شروع کړو چې موږ به د پایپ لاین په لاره باندې دې ځای نه وځو خو دلته مسله دا وه چې دوی کو د دې جیل نه راومځي نو په دې سمندر باندې به ځي څنګه او ځمکې ته به ځان څنګه رسوي نو دلته مورس کلیرنس ته وایي چې ته خو د دې جیل جامو انځلو ځای کې کار کوې نو ته د هغه ځای نه یو څو
کوټه راپټه کا چې د تختیدو دوران کې موږ دا غینه نه جوړ کو او اوس د دې ټولو قیدیانو د دا ترکیب خوښ شي او اوس چې مورس خپل جیل ته راشي نو هغه سورنګ کنستل شروع کی او چارلی به دا کار کوي چې کله ګارد راځي نو هغه به مورس له اشاره ورکوي او اوس مورس د دیوال کنستلو کې لګیا وي خو په دې وړو کې نلکټر باندې دا ډیره زیاته مشکله شوه او د دې د وجې د مورس لاسونه زخمی شي او اوس په سبا باندې مورس د خپل مسله د خپل مرګرو ته بیان کی او ورته چې زما یو وړو کې شان هتیار پکار دی او د خبرو دوران کې د مورس نظر په چمچ باندې پروز چې پکه هغه خوراک کوي او هغه دا چمچ د خپل بوټانو په ذریعہ باندې څخه کی او د ګارد ته وایي چې دا چمچ څخه د مال یو بل چمچ راوړه د دې د وجې دا ګارد هم د خبره ومني او د سره اوس مورس او جون چمچ غشتولو د پاره ورشي چې جون دا ګارد په خپل خبرو کې مصروفه کی او مورس د یو په ځای دوه چمچ پټي کی او هغه د لیټ مس نه یو سیکه قرض غواړي او د نه پس هغه چې خپل جیل ته راشي نو هغه اور لګي او سجوګاړو کې یو هتیار جوړ کړي چې سره هغه ته د دیوال کنستل آسان شي او دا هتیار مړ ډیر خکار کوي او یو شپه هغه په دې دیوال کنستلو کې مصروف وي چې هغه دوران کې ګارد راشي خو چارلی ماغه ګارد ته خیال نه وي او هغه ګارد څنګه راجوخ شي نو انګلیش دا ګارد په خپل خبرو کې مصروفه کی چې سره مورس دا سوري زر پټ کی او د دې د وجې د ګارد ته پته ونه لګي نو دلته اوس مورس پوه شي چې په چارلی باندې پوره باور نشم کولی او سروزه کنستلو نه پس په دې کې چې دا کم جال دی نو مورس وی چې د دې لپاره سوزار پکار دی او هغه چې کلم کار لتلو نو په دوران کې باغه د خپل جیل نه د خوره په جیب کې واچول او بهر به وغورځوله او ذکر په دوران کې مورس یو هتیار جوړ کی او هغه چې کله خپل ځای ته ځي نو په دې دوران کې چې دا ګارد دی چک کوي نو دې دوران کې د دې ماشين د الارم بجاو شي چې هغه ګارد له تانبې یو ټوکړه ورکی خدا د مورس یو چال وی هغه اصلي هتیار په خپل بوټانو کې پټ کړی وی او اوس مورس چې خپل جیل ته راورسي نو هغه هتیار په مدد باندې هغه جال کټ کی او بهر روباسي او بل خو چارلی جون او کلیرنس هغه ماغه سیو کی او دغه جال کټ کی او د دې ډومبه ترکیب خو کامیاب شي خو دلته دوی بوس یو نقلي کوپړې جوړي او دوی چې کله تختی نو دوی دی ګارډ چکما ورکی او هغه کوپړې ورته وخی او دوی دا کار په خپل ګروپ کې تقسیم کی د جون کار بداوي چې هغه به د سلون نه وختره پټي او چارلی بس پینټینګ را پټي او مورس د جیل د لایبرری نه سو زاړه اخبارونه پټ کی او دینه پس دوی د دې دیوال چې کم سیمټ وروتي هغه په ذریعہ باندې دوی دا کوپړې جوړ کی او بیا هغه له رنگ ورکی او انساني شکل جوړ کی او په اخر کې پاغه کوپړې باندې سويختو لګي او هغه د اصلي سر په شان جوړ کو او بل خو مورس یو نقلي ګریلم جوړ کی ولې چې هغه تختی نو ګارد ته پته نه لګي چې دوی په دې لار باندې تختی او یو شپه مورس دا فیصلو کی چې زه په دې سورنګ کې وزما او د بهر ځای به موینه کوم نو هغه د نقلي سر کې دی او پاغه ځای کې وزي چې هغه یو داسې ځای ته ورسي چې الته د تانبې دروازه وي او هغه ډېر اونچای باندې وا چې مورس هغه ته نشو رسیدي او دغه دوران کې یو ګارد پرور باندې وي چې هغه د مورس جیل ته ورسي الته چې هغه کوپړې وګورو نو هغه چې دا مورس ته هغه پاغه ځای باندې تیر شي اوس په سبا باندې مورس دوی ته د هغه گیټ باره کې وي نو دلته جون ورته وي چې د شپې په دوران کې وزه تاسو هغه ځای ته لاړ شم او چې شپه شو ټول څنګه ودشي نو جون او مورس دغه سورنګ په لار باندې هغه د تانبې گیټ ته ورسي اوس مورس د جون په ګو باندې ودرېږي نو مورس چې دغه ځای موینو کې نو مورس ورته وي کومه ته هتیار ملو شو نو زبدا گیټ کټ کم او یو ورځ دا ټول قیدیان میوزیک کلاس کې راغون شي وي چې دغه دوران کې د مورس نظر په یو خراب پکی باندې پروزي او چې دا کلاس ختم شي نو مورس ډیر صفای سره دا پکی پټ کی او چپ چاپ دغه کلاس نه روزي او چې مورس څنګه خپل جیل ته راشي نو هغه د دې پکی دا ټول پارټونه کولو کی او په دې کې چې کم موټري دغه په ذریعہ باندې یو هتیار جوړ کی او په هغه شپه باندې جون او مورس بیا هغه ځای ته راغلل او هغه گیټ ته ورسي دغه د کټکولو کوشش وکاو او په دغه دوران کې یو ګارد تیریږي چې هغه د आवाज ووري خدا ګارد د आवाज نظر انداز کی او په دغه ځای نه روان شي او زړیر کوششونه نه پس دوی دا گیټ کټ کې واپس خپل جیل ته راشي او یو شپه دا ټول قیدیان راغون کړي چې دوی ته یو فلم لګولي نو هغه دوران کې چارلی جون مورس او کلیرنس دوی دا فیصله وکړه چې سبا شپې باندې موږ د دې جیل نه تختو او اوس په هغه ورځ باندې دا ټول خوراک ته ناستي چې دې کې مورس په یو ګلاس کې یو ګول کیدی نو دې دوران کې دا وارډن وویني او هغه په دمه باندې شک شو او هغه د لاره شو د دې جیل باره کې ورته وي او بیا هغه ګول را واخلي هغه په لاس کې معده کې نو لیټ مس چې دا ویني نو هغه ډېر زیاته غوسه ورشي خو په دغه دوران کې هغه ته هارت اٹیک راشي او دغه د وجه هغه مړ شي او په هغه شپه باندې دا وارډن یو ګارد سره راشي او د مورس د جیل جانچ پړتال کوي ولې چې د دې وارډن په مورس باندې شک شوی دی خو هغه د جیل جانچ پړتالو کې هغه ته سمېلو نشي ولې چې مورس ډېر صفای سره کار کړی وي او چې اوس دوی بهر روزي دا وارډن د ګارد ته وی چې د مورس د جیل زر تر زر بدل کا او په سبا باندې مونږ ولفینو چې هغه شپږ میاشتې پسې د تیارې د جیل نه روغ کېو او هغه بیا غوسل چې زه په مورس باندې حمله وکم خو دې نه مخکې چې هغه څه کړي انګلیش دی ونیسي هغه بچ کی او اوس د شپې ټایم شو او هغه ټایم راغی چې دی به تختی نو دلته ورته مورس وی چې ټول ما سره هغه گیټ سره ملو شي او چې اوس دوی د دې ځنوزي نو په دې دوران کې چارلی د تختیدو نه منع وکي ولې چې هغه ډېر زیات یریدلی وي او بل خو جون مورس او کلیرنس هغه د یو بل مدد وکي او د جیل چت ته راوخیږي خو دلته چارلی موس هغه گیټ ته راشي خو دا غزين هغه تلی وي او هغه د آزادې د مقدس لاس نوزي او دې نه پس دا درې واړه د جیل په چت باندې د لایټ نزان بچ کی او هغه گیټ ته ورسي چې هغه گیټ
گیټ دوی پار کی او د دې جیل نه وتښتي او دوی چې څنګه سمندر ته راورسېدل نو دوی هغه رینکوټ روباسي چې کوم د جیل نه پټ کړو او دغه په ذریعہ باندې دوی یو ناو جوړول شروع کی چې د ډیر کوشش نه پس دوی ناو جوړ کی او اخر کار دوی د جهنمی جیل نه وتښتیدل او په سبا باندې چې ګارد دغه جیل ته راشي اول ته چې دوی څنګه وګورو نو دوی ته کوپړې ملو شي نو دلته راګار ډیر زیات حیران شي او هغه وی چې د دومره های سکیورټي د وجم دوی څنګه وتښتیدل او اوس دا ګارد زر په دې جیل کې الارم بجاو کی چې سره ټول ګارد په دې سمندر کې د دوی تلاش کول شروع کی خو یو کال پر دوی د خپل تلاش جاری ساتلی وي خو دغه باوجود هم دوی ته جان کلارنس او مورس ملو نشي او اوس دا وارډن د جیل عزت بچکولو د پاره هغه دا وی چې هغه درې وانه په دې سمندر کې مړ شو خو دې وارډن ته پته و چې دا درې وانه د دې ځنه وتی دي او د نه پس اف بی آی والم دا کیس کلوز کی او دې سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ